یو ملګري ښایسته خبرې ته زمونږ پام کو وایي چې دا بعض مور پلار د خپل ماشومانان په دې کارټون فلمونو کې مصروفه کوي او دومره مصروفه کوي چې د هغې بیا مراقبه نه کوي. دلته یو اهمه نقطه هغه دا ده دا کارټونان کوم چې د ماشومانانو دپاره جوړیږي او دا ویډیو ګیمونه کوم چې د ماشومانان یې کوي دې کې یو اهمې نقطې ته زما سوچ تللی ده انشاءالله د کتونکو به ورته هم سوچ تللی خو د ډېرو به ورته پکې سوچ نه وي تللی. یو لوبه راځي یو گیم حرامي سیارات په عربۍ کې د هغې نوم دی غل د ګاډو. ګوره د عنوان ته وګورئ غل د ګاډو یعنې ته زما ماشوم ته د وړوکوالي نه ښایي چې غلا کوه او ګاډي تختوه ښه بیا په هغې کې یو پارټ دی ما باقاعده د هغې ویډیو کتلې وه چې دا سړی چې کله غلا وکړي نو بیا دی یو هوټل ته ورننوځي او هوټل ته چې ورننوځي نو لاندې په دې ځمکه باندې چې ګوري لکه سامانونه پراته دي ډېر شی دی په هغه سامانونو باندې اوړي نو لاندې د مصحف په شکل کې یو شی پروت لکه قرآن چې پروت دی او دی پې له پاسه اوړي داسې دا ما پخپله داسې کتلې که تاسو سرچ وکئ نو تاسو ته به دغه ویډیو میلاو شي دې باره کې چې دې کې څه دي دننه نو ګوره اوس زموږ ماشوم ته خو دا پته نه شي چې دا څه دا کار روا دی که ناروا دی خو د ده په مخ کې دا کار وشو دی ګوري سبا له بیا بله ورځې بیا وکتو د زړه نه عظمت د قرآن د دین د الله د کلام هغه ختم شو. ښه دا شان په دې ویډیو ګیمونو کې چې کله هغه بعض ګیمونو کې لکه هغه جنګونه کوي د یو بل سره په دې کې تا ته ووایي ته کوم پلیر خوښې هغه خوښ که نو یا پکې هلک دی یا جنۍ ده په دې کې چې کومې جنکۍ راځي د جنګ دپاره ته د هغوی لباس ته صرف وګورو چې هغوی لباس څنګه کوي. زما ماشوم د وړوکوالي نه دا لباس ګوري د جنکو د زنانو نو دی چې لوی شي دی به کومې معاشرې سره به د بیا تعلق وي دی چې لوی شي دی به څه ذهن به یې ده نو دا ډېره اهمه خبره ده چې ویډیو گیم او کارټونان دي که هر څه دي مطلب دا نه دی چې ماشوم کارټون کتی شي نو بچې څه یې وکتو ګوره په دې کې بعض کارټونان داسې راځي چې په هغې کې ښه باقاعده د مینې محبت خبرې کېږي هلک او جنۍ یو بل له غاړې ورکوي یو بل ښکلی راښکوي ښه او مور پلار بېغمه بهر ناستې وي ماشوم کارټون ګوري په هغې کې مصروفه دی نو ډېر زیات احتیاط پکار دی بېحد احتیاط پکار دی او دا ښکلې خبره د جادو چړي وی د جادو دې سره کېږي حالانکه زموږ په شریعت کې جادو په کومه مرتبه کې بعض مرتبه کې کفر ته رسي بعض کې یعنی حرام خو دی خو بعض مرتبه کې کفر ته هم رسي او څومره سخت وعیدونه راغلي دي او هغه ماشومانو ته د وړوکوالي نه ښایي وي جادو به داسې کوي ښه بلاګانې بلا به ولګوي بلا به داسې کوي او څه ناشنا دغې جوړ کلی انسان ورته حیران شي. یو څو ورځې مخکې زمونږ کور ته څه ماشومانان راغلي وو خپلوانو ماشومانانو نو هغه یو ماشوم ما سره بهر ناست نو ما ته قصه شروع کړه وی بلا چې کله راله هغې دا چل وکړو بلا لاسونه داسې کړي خوله یې داسې وازه کړی او دی کړي وړوکی ماشوم یعنې عمر به زم چې چېرته 15 کاله وداسې او هغه چې کومه قصه د دې بلاګانو وکړه نو ما ګوره ده په ذهن کې ته دا کښېنې که د دې په ځای دی ورته یو اسلامي کارټون یا دغه لګولی وی ده په ذهن کې به هغه ناست وی نو ډېر سخت احتیاط پکار دی زموږ دا بچي زموږ سرمایه ده زموږ مستقبل دی زموږ امت دی دا بچي زموږ دا ملک دی دا بچي زموږ دغه قوم دی یعنی د دې بچو نه قوم جوړېږي د دې بچو نه به ملک جوړېږي د دې بچو نه به معاشره جوړېږي د دې بچو نه به امت جوړېږي د دې بچو د آخرت غم وکوي د دې بچو د دنیا غم وکوي په صحیح طریقې سره الله دې موږ له دې توفیق راکړي.